د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز څخه تر زرمت ولسوالۍ پورې د غځېدلي 100 کیلومتري سړک د لومړۍ برخې جوړېدو چارې 15% بشپړې شوي دي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د جوړېدو چارې یې په چټکۍ سره روانې دي. دوی وایي د سړک خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا اوس چې اسلامي امارت راغلی ده او په دې سړک باندې په ډېر شدت سره کار شروع شوی ده. مشکلات خو مخکې ډېر زیات مشکل اوس ځکه یو خو دا ترانزیټي لاره ده د څو ولایتونو سره وصل کوي او بل خبره دا ده چې مخکې سړک ډېر خراب و د مریضانو لپاره او د کوم صادرات د سړک نه کېدل او باربري موټر او د هغوی لپاره غټ مشکل و چې حتی په دې لاره کې د مریضانو ته دا مشکل جوړ شوی چې له پکتیکا نه پکتیا حوزوي روغتون ته مریضان راتلو او عاجل مریضان وو بیا د ډېر غټ مشکلات سره مخ وو حتی ځینو خو په لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. پکتیا زرمت سړک ډېر سخت خراب وو. اوس الحمدلله کارونه ډېر شدت روان شوي دي او ډېر کارونه ښه روان دي. له دولت څخه مو هیله غوښتنه دغه ده چې دا سړک ته نور هم لا توجه وکړي او دغلته مخکې چې دا سړک جوړ نه و ډېر مشکلات وي. عام مشکلات دغه اوس دغه سړک سره شاوخوا کوم کورونه چې دا ډېر مشکلات کوي ځکه هغو ته نفسي ناروغۍ پیدا شوي ځکه هلته هوا ګردونه او غبار زیات نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ وو. بل خوا د ګردیز زرمت سړک د لاین موټر چلوونکي هم د سړک په جوړېدو خوشحاله دي. دوی وایي چې د یاد سړک د دویمې برخې چارې هم باید ژر تر ژره بشپړې شي. غلام محمد هغه موټر چلوونکی دی چې شاوخوا 14 کاله کېږي په دې لاین موټر چلوي. نوموړی د لارې خرابوالي له امله سخت شکایتونه کوي او زیاتوي چې په دې حالت کې د خپل موټر مصارف هم نشي پوره کولی. لارې خرابې دي، په خلو کې روان یو، خړه پکې پرته ده، ګردونه کې پراته دي، ډېر حساب کتاب سره خراب دی. موږ وروره جانه 900 روپۍ جوړوو چې تعمیر ته ولاړ سو، 80 روپۍ دلته پرچه ورکوو چې تعمیر ته ولاړ سو، هغه 900 هلته د مستریم قرضدار تیلو موبلین تیل خپله ځانه نه وراچوو. لارې هم خرابې دي، مشیندري ډېره ده په دې لاره باندې باید دا مشیندري زر زر کار وکړي او تر زرمته پورې دا سړک جوړ شي. مو خو مشکلات دغه دي چې یو خو ګرد ډېر زیاته کې او بل چې کومه د وخت ډېر پې ووته. اوس اندازه یې ورکړې ده چې دا 15 کیلومتره ده، باید دغه زر له زره مطلب تر تعمیره پورې دی ځان ورسوي ځکه چې دا خلک ټول داسې په مشکلاتو کې سره مخامخ دي، ډېر ګردونه سخت زیات دي. د زرمت او ګردیز سړک د جوړېدو پروژې مسؤلین وایي چې د یاد سړک د لومړۍ برخې چارې 15% بشپړې شوي دي. د دوی په خبره سربیره پر دې چې کیفیت ته ډېر پام کړی دی، ترڅنګ د کار صورت هم په نظر کې نیولی دی ترڅو د یادې سیمې خلک ژر تر ژره له دې ستونزې خلاص شي. د دې پروژې د اولین لاټ مساحت 15 کیلومتره ده چې چارې تقریبا 15 تر 80% پورې تکمیل شوي دي. موږ هم همدا شی په نظر کې نیولی، لومړیتوب هم کیفیت ته ورکړی ده، ورسره سره سرعت مو هم په نظر کې نیولی ده ترڅو د پروژې چارې زر تکمیل شي او ولسونه زر تر زره د یادې پروژې څخه برخمن شي. له پکتیا ولایت څخه تر زرمت ولسوالۍ پورې د غځېدلي سړک د جوړېدو چارې په داسې حال کې ګړندۍ شوي چې تر دې وړاندې به یې یوازې د جوړېدو اوازې خپرې دي. خو اوس نه یوازې دا سړک بلکې د پلازمینې کابل په شمول د هیواد په ډیری نورو ولایتونو کې هم د سړک جوړولو چارې روانې دي.